د میډیاګانې وینو هغوی کې دلته دا خبر راوځه کېږي چې څنګه د مردان او د 400 او د لغمان بچی سره یو ځای شو. دلته خو هغه د فرضي کرښې له منځه وړلو موضوع رامنځته شوه، دلته د ختمېدلو خبره کېږي. دلته بیرته دغه اپشن چې بیا انتخابېږي آیسۍ بیا خپل وار کوي او په هغه خلکو باندې وار کوي لکه د مبین په څیر باندې او د داسې نور اشخاصو په څیر باندې. بیا دلته یو داسې کشمکش رامنځته کوي تر څو تا بیا دلته سرټکی وساتي او د مبارزې څخه د لرې وساتي. مخکې زاسب جانا ښه روانې ښه په سمه توګه روانې، دا خلک اګنور کا د یو شي ته باید پام وي. رسمي رسنیو ته راښکاره شه، په رسمي رسنیو باندې بحثونه وکړه، مسایل راښکاره کړه، خبرې وکړه، نر وغږېږه او غر وغږېږه. داسې اشخاصو په اساس باندې هېڅکله خپله خبره ونه کړي، دا اګنور کړه. دا د هېڅ چا زامن نه دي، دا د هېڅ چا زامن نه دي. دا کله د هیبت الله زامن په 12 ورځې 14 ورځې په کندهار کې کښېنولي، د ملاقات وخت نه ورکوي. کله د په کابل کې چا په زور نه ایستي، شکنجه کوي او تعذیبوي، بیا کور ته راشي په ژړا باندې وي. دا د هېڅ چا زامن دي ورور جان. دا صرف هغه اشخاص دي چې صرف د بعضو استخباراتو لخوا څخه رهبري کېږي او حمایه کېږي او په ټولنیزو رسنیو کې غوغا جوړول غواړي. او په دې شي کې موږ ډېر څه مهارتونه لرو او په دې شي باندې ډېر ښه پوهېږو. یو چا چې یو خبره وکړله موږ پرې پوهېږي چې ورور جان تا دا سړی څنګه ټارګېټ کړی، په کومه اساس یې ټارګېټ کړی. موږ خو ما دلته دا ځوانان خو دومره غویان خو نه دي چې غویان دي یا خره دي بلکل په واښه خوري وروره جانه، ډوډۍ نه خوري، عقل نه لري، منطق نه لري وروره. دا هر څه خلک ویني وروره چې دا خلک راله دوی پر کومو شیانو خولې ونه لګولې. دوی پر تعلیم خوله ولګول، دوی پر مسجد خوله ولګول، دوی پر قرآن خوله ولګول، دوی پر انسانیت خوله ولګول، دوی پر افغانیت خوله ولګوله. دوی هر څه وکړله، هر څه یې کراس کړله. خبره دلته دا ده چې اوس ته ټارګېټ او په ټولنیزو رسنیو کې زه په جهر درته وایم، ټولنیزو رسنیو کې یوازینی ځوان ته پاتې شوی چې دلته ننګیال صاحب دی، تی مجید قرار دی، دا چې اوس پر تا باندې په غټه کچه باندې بریدونه کېږي. معنا دا ده چې دشمن در څخه سوځي او درنه ویریږي. ګورئ طالبانو جو پر افغانستان کې په بعضو ولسوالیو پر بعضو سیمو باندې بریدونه کوله، یو دلګي، دوه دلګي، درې دلګي باندې بریدونه وکړل، کامیاب نه وه. بیا به یې دې ته اشر کولو. د شمال نه به هم طالبان راټول کړله، د کوزي پښتونخوا نه به هم طالبان راټول کړله، د پکتیا نه به هم طالبان راټول کړله، د غزني او د کابل نه به هم طالبان راټول کړله. یو دم به پر دې ولسوالۍ برید وکړو. اوس پر تا باندې هماغه چل دی، پر تا باندې وروره جان دې خلکو بریدونه وکړله، تسلیم یې نه کړلې. اوس در باندې دا بریدونه کوي. د آیسۍ په خوښه چې حسیب په دې ترتیب باندې باید وکنځل شي او وټکول شي او په ټولنیزو رسنیو کې بدنامه شي. بس نور هېڅ خبره نشته. مخکې زه قربانه شم، مخکې ځوانان در سره دي، دلته دا ملت در سره دی، دا ولس در سره دی. او بله یو څو خبرې یو غواړم دلته جلال جبار خیل صاحب، حریر صدیقي او نور ملګري هم دي، دوی ته هم ښه راغلاست وایم. یو خبره غواړم وکړم، دغه صداقت نه دی، دا د هر مرض دوا ده. بیا د وطن په موضوعاتو کې چې څوک صادق نه هغه به خدای شرموي. دا یو خبره بیخي در سره یاد وساتئ. پر دغې جغرافیې باندې موږ ولسمشران د لاسه ورکړل، ټول تاریخ مو په خپلو سترګو کتلی، خو فرق یې په څه شي کې ده. موږ شاه شجاع هم پیژنو، موږ ډاکټر صاحب نجیب هم پیژنو، موږ احمد شاه دراني هم پیژنو، موږ شاه شجاع هم پیژنو. دا ټول تاریخ هر څه موږ ته پرېښي دي، موږ یې لولو. دغلته یو ځوان ناست دی جلال جبار خیل، دغه ټولو ملګرو نه مخکې ما دا لیدلی، له ټولو ملګرو نه زیات زه له دې سره نږدې پاتې سویم او ما دې سره په یوه کور کې په یوه دسترخوان ډوډۍ خوړلې. زه به د دې خبرې صفایي ځکه دلته نه ورکوم خلکو ته چې خلک خپل منتقدین لري، چې پیغمبر د زمانې هم سې خلک به په تا باندې نیوکې لري، خلک به په تا باندې نقدونه کوي، خلک به ستا مخالفت کوي، په تا باندې به تهمتونه او بهتانونه او شکونه وي. بټ زما لاره چې شی ده هغه ما ته معلومه ده، ما څه ځان سره لیکلي دي هغه راته معلوم دي، ما چې څه غوښتل او څه غواړم دا ټول ما لیکلي په یو برنامې او په یوې طرحې روان یم. سربخوده سربډاله ګنګس نه یم روان چې څوک ماته سبا وایي چې دا دې څه کول، دا تا څه کوه. د هر یوې ویډیو او د هر یوې خبر چې زما د خولې وځي د دې یو معنا ده. که زه حمزه ته غاړه ورکوم دا په څه معنا، که زه حمزه غیږ ته نږدې کوم دا په څه معنا، که زه حمزه دپاره سبا قرباني ورکوم دا په څه معنا. دا ټولې هغه خبرې دي چې زه سبا ورځ په تاریخ کې به دا لیکل کېږي. که زه نه وم زه مړ وم، غواړم چې د تاریخ په صفحو کې مې یو ټکی نوم ولیکل سي چې حسیب ځواک
دغه د وطن دپاره وکړل او خلاص. ځکه زه د ډاکټر صاحب نجیب د فکر لاره وایم، هغه دا خبره کړې وه چې وایي کومه ورځ باندې ځوانانو ته د دې خبرې معلومات وسوه، نو بیا به که زما قبر به مې ګلان راوړي، او که قبر مې نو د ګمنامه سپاهي باندې به دوی یو چېرته ګلان کېږدي او زما قدر به کوي. دقه زما کار دی. نه والله که د مال په کیسه کې یم، نه د جایداد په کیسه کې یم، نه د پیسو، نه د ژوند د هېڅ شي. دغلته یې درته په مخامخ وایم. که سبا پې مړ سوم، دغلته دا ملګری مې دا لایف کې چې دا 700 کسان ناست دي چې راپسې یو کس هم دعا ونه کوي چې ولا خدای دې وبخي. هېڅ زه یوازې دومره وایي چې دغه ځوان د دې وطن لیونی مین و، خلاص. دغه ما دپاره لوی افتخار دی، نور هېڅ هم زه نه غواړم. او په ژوند کې چې دغه کیسې در باندې رانغللې، دا تورونه، تهمتونه، کنځلې، سپکې سپورې، دا په دې معنا چې تا اصلا شی روان کړي نه دي. ولې دلته په دې سوشل میډیا کې په زرګونو نور ځوانانو باندې تهمتونه، تورونه نه لګېږي؟ دا ټول پیغمبران راغلي؟ نه 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 نه، حسیب ځکه ټارګټ کېږي، حسیب ځکه په دا خبرې ورپسې کېږي. and I really don't care. پرېږده چې غږېږي خلک. هغه چې کم مې ملګري دي، کوم چې زما تر څنګ ولاړ دي، دوی په دې خبرې خبر دي چې دغه حسیب، دغه ځوان څه غواړي، څه یې شروع کړي دي او څه یې کړي دي. او یو ځل ورشي د 2 کالو یوازې د سوشل میډیا هیسټري مې وګورئ چې په دې 2 کالو کې زه څومره په ټولنه کې ما سره تمام شوی یم، زما خبرې څومره ما سره تمام شوي دي. که نه یې درته معلوم، یو ځل یوازې د ما نوم په دغه سوشل میډیا باندې سرچ کړه، د دغه نوم نه به د یوې خبرې درته معلومات وسي چې دی په ټولنه کې څومره مؤثر انسان و. او زه غواړم د خپل ټولنې یو مؤثر انسان پاتې سم. سبا ورځ که زه نه یم، زما په حق کې خلک د یو وطن دوسته ځوان، د یو وطن دوسته انسان دعا راته وکړي چې دا یو وطن دوست او په وطن مینو. that's it. خلاص. له دې خوا ته زه بل هېڅ شی کریډټ مریډټ د چا نه غواړم. نور ملګري به هم غږېږي، زه تاسو ته غوږ یم. مننه. مننه جار سمه، خوشحاله اوسه.